السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما محترم و عزتمندو، نن زه تاسو د پاره ډیر مهم عمل می راوړی دی. که ستاسو رزق بند شوی وي، که ستاسو کاروبار نه چلیږي، که نوکرۍ کې برکت نشته او که ژوندم تنګ شوی وي، نو نن به تاسو ته د قرآن کریم یو داسې قوي آیات دروښیم چې کولی شئ ستاسو ژوند پې بدل شي. دا آیات د الله جل جلاله د وعدو نه دی. تاسو د دې آیات په برکت سره عمل وکړئ نو انشاءالله بس تاسو رزق، برکت او ترقی کې داسې بدلون راشي چې تاسو بم حیران شئ. زما محترم و عزتمندو، ډیر خلک شکایت کوي منګه سخت کار کوو، سحر نه تر ماښامه یې کوو، خو پیسې نه راځي. زما کاروبار کې برکت نشته، هر کال پکې زیان وي. نوکری کومه خو معاش می کم دی، قرضونه ختمیږي نه. نو منګه دا سوچ کړی دی چې دا ولې داسې کیږي. حقیقت دا دی چې کله انسان د الله جل جلاله نه لرې شي او د هغه احکامو نه غاړه واړوي، په حلال او حرام کې تمیز نه کوي، نو الله جل جلاله د هغه په رزق کې برکت لري کوي. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ابن ماجه حدیث دی، بنده د خپل یو ګناه په سبب د رزق نه محروم شي، اول کار دا دی چې خپل تعلق د الله جل جلاله سره جوړ کو. الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي، لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. که چرته د یو کلی خلک ایمان راوړي او تقوا اختیار کړي، نو موږ به په دوی باندې د اسمان نه او د ځمکې نه برکتونه پرانځو او برکتونه وپې راولیږو. د رزق د خلاصېدلو دپاره لاره هم دقه ده، ایمان، تقوا او الله ته ځان سپارل. اوس راځو هغه آیات ته چې د هغې مطلب. دغه آیات د سورې مزمل 9 نمبر آیات دی. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. هغه د مشرق او د مغرب رب دی، نشته دی د هغه نه بل سوا معبود، نو ته هغه خپل وکیل ونسه. زما محترم و عزتمندو، په دې لنډ آیات کې 3 لوی رازونه پټ دي. اولنی راز د ربوبیت دی. الله د مشرق او د مغرب رب دی او هغه خاوند دی د نور او د سپوږمۍ، د ستورو او د ټول کائناتو مالک دی. کله چې هغه د ټولې نړۍ مالک شو، نو ستا رزق مالک هم هغه دی، نو ولې د بل بنده په دروازه کې ګرځي؟ دویم راز توحید دی. لا اله الا هو، د الله نه علاوه بل معبود نشته. پیسې، نوکری، سوداګر، کوم څوک چې ستاسو رزق نشي درکولی د الله نه علاوه. ډیر خلک په خپلو وکیلانو، ایجنټانو سفارش کوون او باور کوي، خو دوی ورله دوکه ورکوي. الله هیڅ چاله هم دوکه نه ورکوي. دریم نمبر راز توکل دی. فاتخذه وکیلا، نو ته هغه خپل وکیل وګرځوه، یعنی خپل ټول کارونه هغه ته وسپاره. وکیل په دې معنی چې ته خپل ټول امور د هغه په غاړه کې ده. کله چې الله ستاسو وکیل شي، نو ستا د رزق، برکت، کور، اولاد، روغتیا، د هر کار ذمہداري هغه اخلي. اوس راځئ چې تاسو ته عملی لاره دروښیم او طریقه یې دا ده. اول د اخلاص نیت وکړئ، یوازې د الله خوشحالي او د رزق د پراخېدو دپاره. دویم پاک اوسېږئ، اودس کول بهتر دي. دریم د ورځې یو وخت وټاکئ، مثلا د مازدیګر لمونځ نه وروستو یا د شپې وروستنۍ 3مه برخه. څلورم دا آیات 314 ځله 10 ورځو دپاره ولولئ. 314 ډیر وي نو لږ تر لږه 100 ځله خو خامخا ووایئ، خو 314 ډیر اهم دي. پنځم هر ځل چې آیات اخیر ته ورسوئ، دا دعا ولولئ، اللهم انت وکیل فتوکلت علیک فاکفنی ما اهمنی وافتح علی برزق واسع حلال طیب. شپږم په دې یقین سره ولولئ چې الله به ستاسو کار بدل کړي، شک مه کوئ. زما محترم و عزتمندو، دا آیات د الله وعده ده. الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي، ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
څوک چې د الله نه ویریږي هغه ته به د خلاصون لاره برابروي او داسې ځای به د رزق ورکړي چې د هغه حساب کې به هم نه وي. تاسو باید دا آیات خپل عادت وګرځوئ. تاسو دا 13 ورځې دوام سره وکړئ. بیا تاسو وګورئ چې ستاسو په ژوند کې کوم بدلون راغلی. پیسې به یوازې یو اړخ وي، اصل برکت په ستاسو وخت، روغتیا، اولاد او ذهني سکون وي. الله چا سره دی چې د هغه وکیل غوره کړي. کله چې ستاسو وکیل الله وي نو ستاسو دښمنان، حاسدان، ظالمان او رکاوټونه به پخپله لرې کیږي. نو موږ دا زده کړل چې د رزق د خلاصېدو دپاره سوره مزمل 9 نمبر آیات څومره قوي دی. راځئ چې یو ځل بیا تلاوت کړو. رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا. که تاسو دا آیات په دوام سره وکړئ نو الله به ستاسو رزق فراخه کړي.